أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. حدیث نرستا داو نبی نمبر آیت دے سورت 2 میں سے شروع کی گی. یہ اس لشپگوے نمبر آیت پوری حدیث کی اس بات د صدق رسول کی پدپا د نه شبهات و اعتراضات. حدیث کی چلور بابونه دي. اول باب 137 نمبر آیت پورې ده. اول پدې کی ذکر کړي جوابات د 15 شبهاتو. یو شبهه دا په باره د جبريل علیه السلام کی دویمه شبهه دا په باره د سلیمان علیه السلام کی او دریمه شبهه دا متعلق د هاروت او ماروت او څلورمه شبهه دا د راعینه متعلق او پنځمه شبهه دا د نسخ متعلق. بے 15 زواجر ذکر کئی. عورت بید دی پا قبائح باندی زواجر پس بید 2 شبہو جوابات نور کئی. یو شبہا چی دی نسبت دا ولد کئی اللہ تو بل شبہا دا زان دا پارا دا نبوت خواہش کول. بے اخر کی امور خمسہ دا رسالت متعلق ذکر کئی او دا ثابتول چې اتحاد د يهودو سره نه کیږي او دلیل د مخکنو کتابونو ذکر کوي په صدق د رسول او به ترغیب ذکر کوي او به تخویب دی. قل من كان عدوا لجبريل دی آیت کی جواب د شبهه ده چې واردېږي په اړه د جبريل کې د طرف د يهوديانو نه. يهود چې ودا مولانو پیدل مولا اول اعتراض کی په سند باندې وګوره سند کې د جرح ده. يهود هم په جبريل باندې اعتراض کو نو الله د دې شبهه جواب کوي. رب دې ما قبل سره دا د تردید پوری ویلې چې دوی بل کتاب نه مني وير من تورات بنو کتو سره مباهله کې نو مباهله لم نه راځي. نو سوال ته وشتا سوی د الله کتاب نه منئ. هغه ویلې چې مون قران ځکه نه منو چې دا قران راوړي جبريل او جبريل زمونږ دشمن دی. مونږ دا خبره نه منو. نو دا علت شو دا غوی د انکار. ابن کثیر ابن جریر دی لیکلی دی چې اجماع د مفسرینو په دی باندې چې د آیت د اخبار د رد يهوديانو کې نازل شوی دی. باب کی حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی دی. عبد الله بن سلام حدیث د شه دی چې هغه تاسو وکړه ته تاسو نه وکړه د ایمان راوړلو 3 تاسو نه وکړه. عبد الله ابن سلام اول ته پوسیداو کو چې د قیامت علامات صدا اول علامه صدا. دویم ته پوسیو کو ولنه ته عام د جنتینو بسئی. دریم ته پوسیو کو چې دا بچي کلا مرسه مشابه شي او کله د پلار سره داولي او دا یې ویلې چې د دې جوابونه سیوا د نبی نه بل څوک نشي ورکولای. عبد الله ابن سلام ویلی چې رضا محمد صلی الله علیه وسلم خو اسم امید مخکنی کتابونه نه دی ویلي که جواب را کتاب واقعي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی مال اوس جبريل وحی راوړه
چې دا ټکی ویل عبد الله بن سلام ویل چې جبريل خو د يهودانو دشمن دی. نو سوال دغه ځنه پیدا شو. نبی سلام ول جوابونه ورکړو چې تاویل اوله علامه د قیامت څه ده او اوله علامه د قیامت دا چې اور براوزی خلق برا جمع کوي شام ته. دویم تاویل چې اولنې طعام د جنتینو څه ده، نو هغه جنتینو اولنې طعام کبید او حوتین دي د مې جګر په پای کې هغه نری طرف ډیر نازک نو خوراک به د جنتینو اولنې خوراک. دریم دی ویلې بچي کله مور ته خيږي او کله پلار ته، کله د مور سره مشابه کله د پلار سره. بچي چې پیدا کیږي د مور او پلار د نطفه نه پیدا کیږي. کله چې د مور نطفه ډیره یو غالب وي نو بچي مور ته لاړ شي، کله چې د پلار نطفه ډیره یو غالب وي بیسته بچي پلار ته لاړ شي. عبد الله بن سلام یې شر ما هو ایمان راوړو صحیح شو. خدای يهود چې دي يهوديانو ته ته علمو او زکاغي بدنامه لګي نو کاوی خبر شي زما د ایمان نانو ما با زما بدی به بیان کی تا تا استا په نظر کې به زخ سپک کارا شمه. په دې ټیم کې يهوديان رال عبد الله بن سلام پټ شو. نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو کیف عبد الله فیکم، عبد الله پتا سو کې څنګه سړی دی. يهود ویلی وای خیرنا وابن خیرنا، عبد الله بن سلام مخ سړی دی او دا هغه د پلارم خسړی. سیدنا وابن سیدنا، دام زمنګ مشر دی او د پلارم زمنګ مشر. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی ک عبد الله بن سلام ایمان راوړي به بسنګي. هغه ویلی وای الله دې ته بچو ساتي د ایمان نه. عبد الله بن سلام چې ته ایمان راوړي. عبد الله بن سلام راخکاره ش گواہی ورکړه شهادتینو کلمې ویلې. تیسم دس ډاری کی ویلې شرنا وابن شرنا. عبد الله بن سلام شهید او پلارم شهید سره څومره زر بدلیږي يهود. نور روایتونو کې راځي يهود چې دي مخامخ وي نبی سلام ته ویلو چې موږ جبريل نه منو. الله ویلي چې جبريل نه مني نو دا کافر دی کنه چې جبريل څوک نه مني. بعض روایتو کې راځي عمر رضی الله عنه د بعض ملګرو سره لاړ د يهودو مدرسې ته دعوت او شروع کو د قران چې راشي دا ومنه. نو هغه ویلي چې تاسو نبی توحید څوک راوړي. عمر ورته ویلي جبريل. ویره جبريل خو موږ د پلارانو دشمن دی، کمی کایل راوړل نو به خو موږ به ایمان راوړل او چې جبريل وحی راوړي موږ ایمان نه راوړو. عمر رضی الله عنه ته تاسو کو چې جبريل میکائیل د الله په نسبت څه مقام لري. نو هغه ویلي جبريل د الله خي طرف ته ولاړ دی او میکائیل د الله ګس طرف ته ولاړ دی. دا داغي طریقه او داغي قول له حالن کې د ګس اطلاق په الله باندې نه کیږي، د ګس طرف او د چپ طرف. عمر رضی الله عنه ورته ویلي چې کله د سي چې د جبريل د مقام چې د الله خي طرف ته ولاړ دی نو لانتم اجهل من الحمير، تاسو خو د خرونم ډېر طبقلانه وای. چیرې دومره اوچته مرتبه د جبريل او به تاسو نه منئ او دا سره دښمنی کوي. نو اوله شبهه د مبارک جبريل کی الله دې جواب کوي. قل تورته وی پیغمبر من کان عدو څوک چې دشمنی له جبريل علی پاره د جبريل نو څوک چې دشمنی د جبريل من متضمن دی معنا د شرط در جزای پټه ده. من کان عدو ول جبريل فهو کافر، څوک چې د جبريل دشمنی ده کافر. تیم دا د څوک چې د جبريل دشمنی دی اس پروا نشته چې دشمنی وسره کوي. تریم څوک چې د جبريل دشمنی ضرر نه راکې مونږ ته. څلورم څوک چې د جبريل دشمنی ده کافر او ده دشمن د الله. وس علت ذکر گئی فإنه فسقن شان ده نزله نازل کړه دې دی جبريل دا قران علی قلبک پسینستام باذن الله په حکم د الله. جبريل د الله په حکم باندې قران راوړی دی او په محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړه. مصدقا دا قران تصدیق کوونکی دی لما دا غص بین یده چې مخکې دین دی او هدن قران هدایت دی او بشرا او زیر دی للمؤمنین لپاره د مؤمنانو. من کان عدوا دا تکمیل د مقام ذکر کړي.
څوک چې الله وی دشمن لله د الله او ملائکته او د ملائکه د الله او رسوله او د الله د رسولانو او جبريل او د جبريل هم دشمنی و میکائیل او د میکائیل هم دشمنی فإن الله بسقنا الله عدو دشمن دی للکافرین د کافرانو مقصد دا دی څوک چې د الله دشمنی د ملائکه دشمنی د رسولانو او د جبريل او د میکائیل نو دا سړی کافر دی او کافران د الله دشمنان دي نو الله دشمن دی د کافرانو ولقد انزلنا الیک آیات بینات آیت کی ترغیب دی قران ته عرب ادا د مخ کې د يهودو دشمنی ذکر کړه اوس دروافیزو دشمنی ذکر کړي ولقد انزلنا الله بتحقیق سره موږ نازل کړه الیک تا آیات الله و آیاتنا نازل کړي دي الیک کرد په شیګانو باندې هغه وی چې دا نبوت د محمد صلی الله علیه وسلم حق نو دا د علی حق جبريل خطا شي استفا محمد صلی الله علیه وسلم وحی نازله الله وی الیک اے نبی تا تم نازل کړي آیات بینات آیاتنا واضح مضمون علام وما یکفر کفر نه کوي بیا په دې باندې الا الفاسقون مگر بيدین خلقهم بيدین خلقهم په دې قران باندې کفر کوي فسق نه مراد فسق اعتقادي دي او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم دا بل قباحت د يهودو ذکر کوي يهود چې دی وعده ماتي آیا ارکل عهدو چې د يهودي عهدن یو لوزا نبذه نماتي غیلرا فريق يودلا منهم ددینا بل اکثرهم لا يؤمنون بلکې زید ددینا ایمان نه راوړي ولما جاءهم رسول من عند الله مخکې ویل شو چې اکثر په دې کې ایمان نه راوړي اوس باغ باندې شواهد ذکر کوي ولما الله يركل جاءهم بنا چراغ دوی ته رسول پیغمبر من عند الله طرف الله مصدقا تصدیق کوونکې لما دا وسو معهم چې دوی سره دي من قران د بخوانو کتابونو تصدیق کوي چې د الله کتابونه نبذ فريق ورزو ویډل من الذين دا کسانو اوتل کتابه چې کتاب ورکړل شوی سیو غرزول کتاب الله د الله کتاب او غرزول تورات یا قران ورا ظهورهم ما بعد شاګانونا توجد عدم علم دا کانهم لا يعلمون کو یقین په کی په کتاب باندې د شکارې او کو لګ په کتاب باندې دی پوی نه حالن کې پویږي چې د الله کتاب دی به هم نه مانی واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان دیجی آیت کی یو دو شبہ جوابات کی اول شبہ دا فبارد سلیمان علیہ السلام کی چی نبی توی سحر ناروا دے حالانکہ سلیمان علیہ السلام نبی دے وغا جادو کلے دویم شبہ دا فبارد حاروت و ماروت کی توی چی سحر دا ناروا دے حالانکہ حاروت و ماروت ملائک دی وغی سحر جادو کلے دے دی جوابونه به وکي چې سليمان عليه السلام سحر نه دی کړی بلکې هغه د سحر او جادو مقابله کړې ده هاروت او ماروت امراغلی لپاره د امتحان رب د مخ کې ویلې د خلکو قران او غرزو تورات او غرزو وسوي چې سحر په روان دلیل په دې چې دا سحر به يهودو استکاو قدیم او جدید امام مبارک پوری وای دی یهودو دشمنی د سلیمان علیه السلام سره شروع کلام زکه دی ویلې چې الله په اولاد کې به نبوت او یهودا په اولاد نبوت الله سلیمان علیه السلام نو ورک پاچیم نو ورکلا دی دشمنی شروع کړه هغه سره نو تبعو دی کی اشاره دا جواب دغه شبهه شیر نبی توی چې دا سیر جادو ناروا ده سلیمان علیہ السلام کو جادو کړو کنه الله جواب کوي سلیمان علیہ السلام جادو نه ده کړي بلکې هغه د جادو مقابله کړي وا د جن دغه سره او د شیطانانو سره تراټول کو یوزي کې اتخاخ کا وتبعوا عتب وکړو نو دا عتب ده په نبذ فریقون باندې تابعداري وکړه دوی ما دا هغه څه شیاطین او چې لستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانہ د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې
وما كفر سليمان كفر نو کله جادو نو کله سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو جادو کله و سليمان عليه السلام راټول کی استخخه کله چې او پاش شیطانانو راويستو يهود دی ویل چیرې سليمان عليه السلام باچای کوی کې په جادو روانو يعلمون الناس السحر من دي شیطانانو بخودو دي خلق تا سحر جادو وما انزل تدریم شبهه دا دوباره د هاروت او ماروت کی وما انزل عتب دې په تدو باندې او هغه چې نازل کړي شوی او علی ملک سليمان فبارد سليمان عليه السلام على الملكين په دو ملائکو على الملكين دو ملائکو ببابل معنا په بابل خار کې ببابل کې معنا د اختلاف د زګډیر قومونه په خار کې را جمع شوي هاروت د یو نوم هاروت او ماروت او د بل نوم ماروت څو کوئی د ملائکو څو کوئی عام انسانان بیچاره ته غلط تفسیر کړي چې هاروت او ماروت د دو ملائکو او دې انسانان دل چې ګناونه کول دي تو ملائکه یا الله ته ویلې چې یا الله دا ستا بندگان ول ستا ګناونه کې ستانه فرمانه نه او الله ته ویلې کتا سو نو انسانان جوړ کتا سو مندا ګناونه کوي او الله دې یو نه خزه جوړټو د بلنه استوي خپل ماوین کې زنا وکړه دا سي غلطي خبرې بس دو ملائکه الله د امتحان د پاره را لېګلي جادو به نه کو خو لیکن دي خلکو لري چې دا جادو کوي وما يعلمان من احد نبيس دکو دې دوانو چاته حتا تر دې پورې یقولا چې دې دوانو ورته ویلي اول انما نحن فتنه يقرن من غيو امتحان فلا تكفر نو کفر مکویا مطلب دا مېز دکوي غني کافر بشي فيتعلمون ندیبته خطر شي دکو فيتعلمون بس دکو با دی منهما د دې دوه ملائکونه ما غشي يفرقون جدای بر واستل به پر سره بین المرء فما بین د سړی کې وزوجه او معنا فما بین د خزه کې فما بین د سړی او د خزه کې وما هم دا واست تسلی ذکر کوي نیکانو ته نو دی په دوارینا zarar رسول کې به پر سره من احد اچاتا الا باذن الله مگر په حکم د الله په اذن د الله دی بچا تا zarar نشو رسوله اوس غلط عادت ذکر کوي د خلکو ويتعلمون ويذكروا بما غشي يضرهم جدي ته zarar رسو ولا ينفعهم پیدا به نور کولا حالن کثیر کو یو طرف ته پیدا ہی کنه ولقد علموا دا اوس د سیر نتیجه ذکر کوي په تحقیق سره دی په یده لمن اشتراو چاچی پسیر واغستو نو مالو نبدل پارا فی الاخرت پا آخرت کے من خلاقین صبر خد ثوابهم ولبئس و دیر بد دے معاشروا چه دی خرج که بی پر سر انفسهم فلزانونا لو کانو یعلمون ارمان که پویدلے نو ارمان که پویدلے نو سیر بین کولے و سیر بین ایزد کولے خونو پویگی دی ولو انهم آمن دا ترغیب دی تقوی تا دی دوانو آیتونو حاصل لاده نبی منا سلیمان علیہ السلام د الله نبی دی هغه سیر نه دی کله عرش ملائک دی هغه راغلی په نیت د امتحان ناغی د سیر درد پر راغلی او دی وای چې نه هغه سیر او جادو کله ولو انهم کشرت یقینا دی امنو ایمان راوړل او تقوا تقوا کله لمثوبه من خامخا مل مسدب و بدب من عند الله طرف دلانا خیر غرام لو كانوا يعلمون ارمان کدی پویدل نو کچیرت علم ورسره و نو سیر بینوي غرکله په تقوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم دا د بری شوبه جواب دی يهود وویل دا مؤمنان چې ډیر تنگ نظری خلک دي چې کله دای لفظ دراعنا استعمالونو جایزو چې کله موږ استعمال کو نو بس پنځه ناروا شو لکه ابتدا د اسلام کې بس صحابه او نبی سلام ته په لفظ دراعنا باندې غږ کو يهود خو چې دا ډیر ظالمان خلک دی هغه بر راعینا او راعی به شپونکی ته وای نو دا قصد به راعینا او نو استراعینا پنځه چې بس دراعنا نور مو وای
نو دی يهود ویل چې دا راعینا مخکې جایز و چې موږ استعمال کو اوس پنځه لسرقه مسلمانان بخیلان مسلمانان. الله جواب کوي چې تاسو مقصد غلط وکړه. یا ایها الذين امنوا يد ایمان والا لا تقولوا مو راعینا لفظ راعینا نو توی وقولوا وی وانظر نامن تو ګورا واسمعوا واوري وللکافرین ولپاره د کافرانو عذاب الیم عذاب دردناک. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دی آیت کې الله یو صفت د يهودو ذکر کوي الحسد. يهود ډېر حسدين خلق دي دا نه خوخي چې وحي په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شي. عربت مخ سره دا دی الته ویل چې دا خلق لپس دراینا نه منشو. دلته مقصد ذکر کوي ځکه د غلط مطلب اغستو د دینا او بل مرز ذکر کوي د يهودو چې ډېر سدين خلق دي حسدناک خلق دي. ما یودو د کې معنا د مینې ده نخو خیا کسان کفرو چې کو پرې کله من اهل الكتاب د اهل کتابنا مراد يهود او نصارا ولل مشرکین مشرکان هم دانه خو خیا ينزل نازل دکړي شي علیکم پتا سبحانه من خیر من کما وحی من ربکم طرفا درف تاسو نام. يهود نصارا مشرکان دانه خو خیا چې وحی په مسلمانانو نازل شي او په نبی صلی الله علیه وسلم باندې. اوس جواب د سوال کوي دی چې حسد کې نو مومنانو له ضرر رسي او کنه جواب هیڅ ضرر یې نه رسي. نبوت د الله رحم دی چاته چې الله وغواړي اقتدار رحم ور کوي. والله الله چې یختص خاص کوي برحمته من خپل رحمتهم من یشاء چاله چې وغواړي. والله الله چې ذو الفضل خاوند فضل العظیم دلوي تا د الله فضل دی نو بس نبی سلام ته ورک کنه. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. دی آیت کی د دویمې شبهه جواب کوي. د دویمې سی اول باب دینو دی کې وسو د دریمې شبهه جواب کوي او دا شبهه د مبارک د نسخه کې موږ مخکې ویلې پنځه شبهات دي. نو دریمې شبهه دا شو بلکې دا څلورمه ده. اوله په بار د جبرئیل کې دویم په بار د سليمان علیه السلام کې دریم په بار د هاروت او ماروت څلورم په بار د راعینا کې پنځمه شبهه دا ده په بار د نسخه کې. يهود بویل وای دا سره قم اسلام دی نن یو حکم او سبب بیغه منسوخ شي بل حکم راولي. نن یو حکم سبب الحکم یو حکم باندې ولی نه پریدي. نو دا شبهه وکړه چې دین د اسلام دا حق دین نه دی ځکه ساریو حکمي ما خام بل حکمي شپاړس میاشتې مونږ دا بیت المقدس ته وکړو او اوس راوګرځي د کعبه ته اثر قم دین دی. الله جواب کوي ما ننسخ اغه حکم یا اغه آیات چې موږ منسوخ کو من آیاتین یو آیات ننسها ییر کو نأتی بخیر منها من راوړو پر دا غینا. ما ننسخ نسخ راضی کله په معنا د زوال کله راضی په معنا د لیکلو. به قرآن کی منسوخ آیاتونه څومره دي؟ تو کوئی قرآن کی 450 منسوخ آیاتونه دي، تو کوئی 60 آیاتونه دي، تو کوئی 12 دي. بعض علماء شپږ آیاتونه دي. فوز الکبیر کې شاه ولی الله پر لیکل کړي دي د نسخ عبارت او مثلها نأتی الله من راړو بخیر منها غرداغ حکم نه دا آیات نه مثلها یا پشان داغه په ثواب کې لن تعلم علت د نسخ ذکر کړي. مسله پر سبحانه قادر دی داغه بادشاہی دا. علم تعلم ایتن پویږي ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر پر جوانی د قدرت والا دی. علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض دارد شرک په تصرف دی وصل کې جواب د سوال. الله نسخ ولی کې ځکه د اسمو کو اسمانونو اختیار دا سره دی. مقصد پات کرد د شفاعت قهرین دی. علم تعلم ایتن پویږي ان الله یقینا الله چې له ملک السماوات اغلر بادشاہی د اسمانونو دا ول ارض او د اسمکه دا وسرد شفاعت قهری. وما لكم نشتستعصوا دفارا من دون الله سوا الله نامی ولی انسوک دوست ولا نصیر و نیم دادی.
ولی چاته وي معنا په میدان د جنگ کې جزان حاضر کېږي ته ویل کېږي ولی انتقام واخلي. نصير چاته وي معنا چې روس تراشي مدد لپاره. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. دی آیت کې زجر دی او زواجر شروع شوی دی جن رستا. دی آیت کې زجر دی د نبی صلی الله علیه وسلم په بيدبي باندې. الله و چې د نبی احترام کوي تاسو ته بیزه ته پوښتنه کوي دا مکوي. ام تريدون تاسو غواړئ ان تسالوا رسولكم چې سوالونه وکړي د رسول تاسو نه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه شوی د موسی علیه السلام نام. دې د پوښتنه کړي ولولا یکلمنا الله ولی الله مخامخ خبرې نه کوي من قبل من مخکې دینا چې ته پوښتنه کړي د موسی علیه السلام ته. ومن يتبدل الكفر او چا چې بدل کې واغست کفر بالایمان په مقابل د ایمان کې سبب وشي فقد ضل سواء سبيل په تحقیق سره دا بلار شو د سمي سیده لار نام سمي لار نه واوړې ته بل طرف باندې. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا. دا دویم زجر دی الله او يهود غواړي تاسو مرتد کی. ود الله ويخي كثير لير من اهل الكتاب د اهل کتابنا لو يردونكم مرمان چې مرتد کی تاسو. لوی شرطیه د معنا چې مرتد کی تاسو یا لوی مصدریه د ارتدادکم دی غواړي تاسو مرتد والے من بعد ایمانکم رسد ایمان استاسنا کفرن معنا کفر کوونکی حسدن د وجه د حسدنا من عند انفسهم د طرفه د نفسونو د دوینا. حسد ډیره قبیح ګناه ده. اسمانونو کې ماول شوی د ازمکه کې ماول شوی ده. من بعد ایمانکم رسد ایمان استاسنا من بعد ما تبین رسدنا چخکار شي لهم دوی تعال حق حق تخکار شي اخکار شوی دی. او اوس ادب ذکر کوي آداب دي دا فعفو ما بكوي واسفحوا مخواړوي حتا تر دې پورې ي الله بامر چراول الله خپل کارو جهاد بنا بر یو قول یا عذاب. ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء قدیر پر شی باندې د قدرت والا دی. واقیموا الصلاة واتوا الزکاة دا تشویق او ترغیب دی اعمال صالحه او تونیک اعمال او تام. مخکې ویلي حسد يهود کوي وصلی الله حسد پری دی دا خسته اعمال وکړي. واقیموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه او اتو الزکات او زکات ورکوي او ما تقدمو او هغه چې تاسو مخکې ولې غیلی ان پس کوم د خپل ځانونو لپاره من خیر معنا کم نیک عملو موافق د شریعت سره تجدوه من دبکې داغي ثواب عند الله په خوا الله کې. ان الله یقینا الله چې دې بما تعملون پات چې تاسو کوي بصیر دې دن کې دې. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. دی آیت کې بل سجر ذکر کوي ورته په يهودو باندې. يهود وای دا جنت زمنګ زید ده نصارا وای جنت زمنګ زید ده. الله ودا خو اتباع الهوا د خواهش تابعداري ده. چی وای جنت زما ده او بل وای جنت زما ده. وقالوا اول يهود سره ولګوا ویل به يهودو لا يدخل الجنه چې به داخل نشي جنت تا الا من كان مگر اسو چې يهودن يهودي. تلک معنی معنا د تشر زوګان د دوی اوسې د نسوارا سره ولګوا. وقالوا ویل به نسوارا لا يدخل الجنه چې به داخل نشي جنت تا الا من كان نسوارا مگر اسو چې نصراني. دلتا او لپاره د تفصیل دی. يهود وای من جنتین او نسوارا وای من جنتین یو. اوس جواب د سوال دای جواب ذکر کوي تلک امانیهم من تشی ارزوګان د دوی دی خپل تورته پیغمبرها تو راوړی برهانکم یقینی دلیلهم. برهان ویل کېږي چې یقیني مقدماتو نه جوړي یقیني دلیل الله وی راوړی ان کنتم صادقین که چیرته یو تاسو رښتینی. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن. دا جواب د سوال ذکر کوي. يهود نسوارا د جنت والا نه دي. جنت والا څوک دی الله وای دا خلق دي. بلا ولنا من اسلم چاچ تابع کو وجه خپل مخل الله الله تا مخي ولي ذکر کزکا انسان کی اشرف جز هغه مخ دی عزتمن شه مخ دی. وهو محسن منا پدیشر چې دای موحد فلو اجر د لپاره اجر د عند ربي په خوا در رب د کې.
ولا خوف نبوي وير عليهم پدوی باندې ولا هم يحزنون نبوي غم جنیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. دا بل زجر ذکر کوي او بل قباحت د اهل کتابو يهود دي کنه سوارا دي الله خپل منس کې مراد دا باندې چې الکفر ملت الواحده کفر به یو دین نه کفر چې ده هغه مختلف ډلې دي. يهود د سوارا خپل مابین کې وران دي. يهود وي موږ په حق او نسوارا وي موږ په حق و. وقالت اليهود دغه نران دي څنګه تعالی د مؤنث صيغه راځي کله وقالت دا د مؤنث د پاره ویل کېږي جواب دا په اعتبار د طائفه سره ده یا په اعتبار د جماعت سره یا علما ذکر کوي اشاره ده دا چې يهود او نصارا او دا کار چیرې یو بل ته وایي چې زه په حق یم بل وایي زه په حق یم دا کار په شان د خزو ده ځکه د مؤنث صيغه راوړه. وقالت اليهود من اويل بيهود ليست النصارى الذين نصارى على شيء في دين حق باندې. وقالت النصارى اويل بنصارى ليست اليهود ندي يهود على شيء في دين صحيح باندې. وای منا ویل به بخوا نو سیم وای وقالت منا وای نصارى ليست اليهود ندي يهود على شيء في دين صحيح باندې. اوس جواب د سوال کوي داخلك بعوامي ناپوی بینا وهم يتلون الكتاب حال دا چې دی لولي کتاب او كذلك هم دقرنګي قال الذين ويلوا كسانو لا يعلمون چې نه پوی د مثل قولهم پشان د وینا د دې کلوا د دې پشان وینا باغویم کوله لا يعلمون منا چې نه پوی دل. الله تخویب اخروی ذکر کوي بس الله فیصله وکي بینهم فما بین دوی کې یوم القیامت پرز د قیامت فيما كانوا به يختلفون پس چې دوی کې اختلاف غیا. ومن اظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. دا بل قباحت ذکر کوي او بل زجر. يهودو کې عادت دا دی چې هغه د جمعه د خلق بندیا دیم تخریب د جمعات کوي. د څه وخت براشي د مسلمانانو تصرف به باچي به يهود په جمعاتونو ته نشي داخله دل. عرب د مخ کی سره الته اليهود او نصارا د یو بل په خلاف دي دلته وي دومره اختلاف دي چې یو بل د جمعاتونو نه منکیا. دلیل په دې د جمعات نه سړې بندول او خلق بندول د يهودو صفات ده. ومن اظلم سوق دي غړ ظالم من دا اچانا منع چې خلق منکې مساجد الله د الله د جمعاتونو نام ایوت کراچی یاد کړی شي بیا په دې کې اسمو نوم د الله وسلام کوشش کوي په خرابه پرانا ولو د جمعاتونو کې الله د جمعاتونو څنګه خلق منکې. امام بخاری دې نه استثناء کړی دا چې یو جمعات ده او اغه نه خلق غلا کوي او دایره چې خلق غلاونه کینو کاغه د چاقلو پواچو په غیر د مانزه د ټیم نه تب جایز دي او دا خلق بندول نه دي بلکې خلق بندي د الله د جمعاتونو نه خازینو عن تدریس القرآن د قرآن د درس نه خلق بندي یا خلق منکې د جمعاتونو نه منه د الله د توحید نه خلق بندي او جمعاتون ورانه معنی ظاهری ورانه دیم باطینی ورانه بدعات په کې خوري ظاهری په بمبارونه کوي. اولئک مزدل ير ور کوي تخویف دوستانو لزیره ده دغه کسان الله ما کان لهم ندی مناسب دوی د پاره نه دی جایز دوی د پاره ایت قلوا چې داخل شې ته الا خائفین مگر یریدون کی بیان لهم دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزن شرمندگی دا او لهم دوی د پاره په آخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دې د شان والا. ولله المشرق والمغرب دارت د شرک په تصرف کې اصل کې جواب د سوال. يهود خلق د جمعاتونو نه منکین وای منځ به پریدو نه الله وای منځ به کوي بل خالار شي چیرته او منځ باندې پریدای او د آیت لګي په بار د تحویل د قبله کې شپاړس ولس میشتې منځ دا بیت المقدس ته وشو په الله امر کو چې کعبه ته وس مخ راوړوي مکی ته. نو دی يهود ویل چې دا څنګه مسلمانان دي وس دسه نن دسه مونږ کو سبا دسه مخواړو او پرونه دسه مونږ کو وس دسه راو ګرځیدل تاسو رقم دین دی. الله جواب کوي ولله المشرق خاص الله د پاره باچې د مشرق او المغرب او باچې د مغرب دا فاینما تولوا کم طرف ته چې تاسو مخونه اړوي فتم وجه الله پسند د الله مخره. ان الله واسع علیم یقینا الله پراخ فضل والا دی علیم پیدن کې ذات دی.
وقالوا اتخذ الله دي سرب الزجر ذکر کوي زجر به اتخاذ الولد. حدیث کې مراغلي دي نبی سلام فرمایي چې الله ویلي دي د آدم بچي ما ته کنزل کوي اوس ما تکذیب کوي. کنزل څنګه دي زوی ما چې قیامت راځي دی وی قیامت نشته دی دا تکذیب دی. کنزل کوي زوی زما بچي نشته دی وی چې الله بچي دی. وقالوا ويل بيهود اتخذ الله ولد الله ولدا بچي لرا. الله پرد کوي سبحانه پاک دی الله د بچینا بل له بلکې د الله په اختیار کې ما غسدي په سماوات کې پس باندې کې او الارض او پس مګه کې کل له قانتون ټول دی الله العاجز او تابع ټول الله تعجزي کوون کې بديع السماوات اسی پختنه دار کله چې الله اسمکه اسمانونه پیدا کول په هغه ټیم کې د الله بچي وو نو چې د اسمکه اسمانونو پیدا کول په ټیم کې چې سخت کار دی په هغه ټیم کې د الله بچي نو وس الله په بچي باندې څه کوي. بديع السماوات ناشنا پیدا کون کې د اسمانونو دی ولرته او د اسمکه دی. اوس بل دلیل ذکر کوي واذا قضى امرا کله چې الله فیصله وکړي د یو کار فانما يقول يقينا ويله اغتا كن شاء فيكون پس موجود شي. الله د ذات دی چې یو شی ته وي شبس هغه موجودي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتاتنا آية. دابل زجر ذکر کوي دی ویلي چې الله موږ سره په پردي ولي نه ګوري چې موږ سره خبرې وکړي چې د الله حق نبی او موږ چې څه شی غواړو د سرو زرغونو غواړو د قرنګي نهرونه غواړو دا موږ روان کی کنه. وقال الذين ويل با کسانو لا يعلمون ما چې نه پوهیدلم علم نه لري لولا يكلمون الله ولي خبرنا کوي موږ سره الله نو وای هغه کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي لولا يكلمون الله ولی خبر نه کوي زمون صلی الله او تاتینا یا ولن راوړي ونه خمن تام نه خدای راوړي کما نه خمنه چې مونږه غواړو نهرونه دې مونږ روان کی دا غرونه دې سرو زرو کی وسوي چې نورم سره د سلام مرز والا كذلك هم دقرنګي قال الذين ويلوا كسانوا من قبلهم جلدين مخيوام مثل قولهم پشان د وینا دوی د دې پشان وینا کلیوا تشابهات قلوبهم ګډوډ شوی دي سونه دوی یا مشابه شوی دي سونه دوی قد بينا الآيات بتحقيق سره من بیانو آیاتنا لقوم يوقنون لپاره دا قوم چې یقین کوي. ان ارسلناک بالحق بشيرا ونذيرا. دی آیت کې د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي او اغله تسلی او جواب د سوال له کې دې چې د نبی دا خبره ونه مني نو د نبی نه به تاسو چې ولې د خلکو ستا خبره نه منلي جواب. ان ارسلناک یقینا تمنګلې غلې بالحق بتوحید بشیرا زیر ورکون کې ونذیرا نو ير ورکون کې. ولا تسالوا تفوسو نکړې شي د نبینا ای نبی ستانه به تفوسو نکړې شي انا اصحاب الجحیم په بار د جهنمانو کې چې دی ولې جهنم ته تللی دي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دا بل قباحت ذکر کوي د يهود او د نصاراو. يهود نصارا کله خوشالي کې چې کله تاسو يهودين شته او نصارا شي ال بن خوشاله شي. دلیل په دې باندې چې د چانه يهودي راځي شنو هغه يهودي دي. ولن ترضى چې ناراضي کیږي ان کله يهود استانه يهود ولن نصارا او نصارا حتا تدی پورې تتبع ملتهم چې تابعداري وکي دا غوي د دینام دا غوي د دین تابعداري چې نه کړي نو هغه ستانه خوشالي. قل تورته پیغمبر ان هدى الله يقين حق دين الله هو الهدى غي اسلام ده هو الهدى من هو الاسلام. ولا ان اتبعت دا جواب د سوال ده. یو سره د يهود او نصارا تابعداري کوي څه چل وو شي اسمان برا پریوزي جواب. ولا ان اتبعته گجره تابعداري وکي اهواهم د دې خواهشات او بعد الذي رسلاغنا جاءك چراغله تا من العلم د پوینا مالکا نبی استاد پر امین الله من د عذاب د الله نبی ولی څوک بچکون کې ولا نصير او امدادي. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. د آیات کی دلیل نقلی ذکر کړي يهود چې الله ودی خلقم پکشته لکه عبد الله بن سلام سلمان فارسی دغه رنګ نور صحابه يهود نراغلی ایمان راوړیو. الذين لا يعكسان آتيناهم الكتاب چې موږ ورکړې دوی له کتابام. قران کې درې قسم الفاظ استعمال دي يهود مبارکه. یو اوتل کتاب یا اوتو نصیب من الكتاب او دریم آتيناهم الكتاب.
نو اوتو الكتاب او اوتو نصیب من الكتاب د خراب او اهل کتاب مبارک وي چې هغه ډېر خراب خلک دی ایمان نه راوړي اعطیناهم الكتاب چې قران وي د خو اهل کتاب مبارک وي چې ایمان راوړي دي چې موږ ورکړې دوی ته کتاب یتلونه تلاوت کوي د حق تلاوته لایق تلاوت اولئک دا خلق یؤمنون به ایمان لري په قرآن او من یکفر چا چې کفر کو به پر سره اولئک هم الخاسرون داخل خاص تاوان دي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم مخکم دا خطاب شوه التا مشران مراد اوس کشران یا تاکید ده رب دار مخ سره الته ول انکار مکوي اوس وی شکر وباسیا یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئ نعمتي التي نعمت نزما انعمت علیکم چې ما کړی پتا سو ان فضلتکم یقینا ما غرواله درکړی تاسو ته العالمین په مخلوقات دغه زمانه واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا التخويب اخروی ذکر کړي ويرګ یومن من عذاب یومن عذاب دا غیر زنا لا تجزي چې نه بشي د پکولې نفس نه نه پس عن نفس د بل پس نشي نه چي ولا يقبل نه بشي قبل دل من هذا قناعت سفيديا ولا تنفعها شفاعه نو تپید بنور کې سپارښت ولا هم ينصرون نبذ سره مدد وکړي شي وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دیجئے نرست اوس دا بل باب شروع کیږي مقدمه کې د ابراهيم عليه السلام واقعا راوړي آیت کې مقصدی په يهود او نصارا باندې را ده چې تاسو د نبی مخالفت کوئ او وی چې موږ د ابراهيم عليه السلام تابعداري او ابراهيم عليه السلام بچي چې هغه اصل کې محمد صلی الله علیه وسلم دی وَإِذِ ابْتَلَى كَلَّ شَيْءٍ امتحان وکړ ابراهيم عليه السلام باندې ربه رب د بکلمات په یو څو کلمو بکلمات معنا امتحان په وکاو فاتمهن نو داغي جواب ورکاو ابراهيم عليه السلام باندې ډیر امتحانات راغلي او د باچا سره مقابله وا د پلان سره مقابله وا نو قال هغه په امتحان کې کامیاب شو سوچ کامیاب شي نو هغه له جایزه پکار ده الله وته ویلی نه جاعلو کا یقینا ذکر زون کې امتحان را دي الناس له فار دخل کو امامن پیشوا قال نو الذي ابراهيم عليه السلام ویلی ومن ذريتي الازواج اولادنا قال الله وته لا ينال نرس يهدي وعدد نبوت او حکومت زما الظالمين ظالمان تام واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا رب دال مخي للناس امام له پاره دخل کو امام نو چې کله امام له مسجد او جمعات پکار دی مقصد پایت کې رد دی په يهود باندې يهود ویل چې غره قبله بیت المقدس دی الله جواب کوي چې نه غره قبله هغه کعبه ده واذ جعلنا الله کله چې موږ ګرځول بیت الله مثابه مناسک ثواب للناس لپاره دخل کو مثابه ته مناسک د واپس سیاسه د جمع کېدو وامن او سید امن واتخذوا دام درته ویلي چې ونی سیم مقام ابراهیم د مقام د ابراهیم علی السلام نام مصلن مناسک د مقام د ابراهیم مراد ده خو لیکن ټول ذکر د مقام د ابراهیم دی مراد ټول مسجد حرام دی وعهدنا من وعده وکړه ابراهیم علیه السلام سره عهد مو کو اسماعیل علیه السلام سره ان طهرا بیتیا چکور پاک بساتی بیتیا کور زمال طائفین لپاره طواف کوونکو او عاکفین لپاره اعتکاف کوونکو والركع السجود او لپاره رکوع کوونکو د سجدي کوونکو وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا اوس ابراهيم عليه السلام دعا ذکر کوي کله دلته وي هذا بلدا رست براشی سورۃ ابراہیم کی البلد جواب د قران کله تفنن پر عبارت کوي یا التجول دلته جوړ نو بلد معرف نکره ویو التجول شو نو البلد ویو کله چې ویل ابراهیم علیه السلام یې رب سما وکړ زوا هذا بلدن داخار امن زید امن ورزق رزق ورکی اهل ود دی وسیدن کو تامن التمرات د قسمه قسم میونه من امنا چا چې ایمان راوړو د دینه بالله په الله باندې او پرز د اخرت قال الله ورته ویل ومن کفر منا وارزق من کفر رزق ورکوم چا چې کو پرو فومتعه چا چې کو ورکو پیدي باور کما غتا رزق باور کم قلیل لګ ثم اضطره به براکش کم الى عذاب النار عذاب دورتا
وبئس المصير او ډېر بد ځای د ورګرځېدلو دا اور دی او ډېر بد ځای د ورتګ دا اور دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ابراهيم عليه السلام احتیاج ذکر کوي د آیت کې الله تا نبی دې خدا عمل په قبلېدو کې الله ته محتاج دی. دې ته ویل کېږي عجز د ابراهيم عليه السلام. مقصد پکې مونږ ته دا ادب دې کله چې یو کار کوي اول به د قبولیت دعا کوي، کله چې عبادت کې اول به د قبولیت دعا کوي. وَإِذْ يَرْفَعُ کله چې اوچت کوي ابراهيم او ابراهيم عليه السلام القواعد تدعون من البيت د بیت الله او اسماعیل او اسماعیل عليه السلام موچت لوم هغه بوله ګټه راوړل ابراهيم عليه السلام په کعبه جوړولا. دلته عبارت دی د دوانو ویلې ربنا یا رب زمونږه تقبل منا دا قبول کې زمونږ نه انک انت السميع العليم یقینا انت اوریدون کې او پیدون کې ذات ربنا. دا اوس نور احتیاج او عجز بیان یو دعا ذکر کوي د ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چې الله موږ مسلمانانو ګرځي تابعدار تا اوس موږ اولادام یا رب زمونږه وجعلنا موږ ګرځي مسلمانین تابعدار لکه ستاسو لپاره او من ذریتنا اوس موږ د اولادینا امه مسلمه امت تابعدار لکه ستاسو لپاره وارنا او راوخه او موږ ته مناسکنا فعال د حج یا امور د دین طریقې د عبادت زمونږ وتب علينا تو مهرباني وکي په موږ باندې انك انت التواب الرحيم قرنت توبه قبلون کې او رحم کوون کې. ربنا وبعث نور احتیاج او عجز ابراهيم عليه السلام ذکر کوي. ابراهيم عليه السلام دعا وکړه چې الله په عربو کې او رسول الله ولېږي د عربو نه راولېږي. مفسرین ذکر کوي دا دعا د ابراهيم عليه السلام 2000 کال وروسته قبول شوه. 2000 کال پس الله زمنګ نبی محمد صلی الله علیه وسلم راولېګو. ځکه زمنګ پیغمبر ویلي زمې د پلار دعا یې د آدم علیه السلام هغه دا دعا کړې و ربنا یا رب زمنګ بعث ولېږي بهم پر عربو کې رسولن پیغمبر منهم د دې جنس نه یتلو چلي علیهم په دې باندې آیاتک استایتنا ويعلمهم الكتاب والتعليم ورکې د قرآن او حکمت او د سنت او یزکیم او پاکي دوی انک انت العزیز الحکیم یقینا ته دا زور او د حکمت او علام. ومن يرغب دارت په يهود باندې يهود د نبی صلی الله علیه وسلم سره په دښمنۍ کې واقع دي. يهود ځان ته ابراهیمین وای الله پرد کې چې تاسو ابراهیمین نه وای. اصل کې ابراهیم چې دی هغه ابراهیم علیه السلام بچی چې دی هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه تابعدار دی. ومن يرغب اعراض نکي عن ملت ابراهيم د دین د ابراهيم عليه السلام نه الا مگر من صفيا نفسه سوق چې قمقل کې خپل ځان. يهود ویلو دا نبی صلی الله علیه وسلم چې د ابراهیمین دی موږ ابراهیمین یو. الله ودی ابراهيم عليه السلام د دین نه اعراض نکي مگر قمقل انسان جاهل انسان. نبی خو جاهل نه دی هغه ابراهیمی دی. ولقد اصطفيناه بتحقيق سره دامن غره کړو په دنیا کې و انه یقینا دا چې په آخرت په آخرت کې لمن الصالحین خامخابې د ډلې د کامیابانو نام د جماعت د صالحین نبی. اوس به موجه ذکر کوي اذ قال له کل جی ویل د تعرفو رب د اسلم تابع شا قال غویل اسلمت ما ځان تابع کړل رب العالمین لپاره د رب د مخلوقاتو. ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب. تابل رد ذکر کوي يهودي ویلي ابراهيم عليه السلام چې ده وې دا يهوديو نصارا ویلي ابراهيم عليه السلام نصرانيو. الله جواب ذکر کوي چې انسانانو ابراهيم عليه السلام چې هغه په دین باندې هغه دین چې وسید باغی باندې ابراهيم عليه السلام هم کړو يعقوب عليه السلام هم کړو. يهود او نصارا خرست پیدا شوی دي کنه. ووصى وصیت کړو بیا به دین سره ابراهيم او ابراهيم عليه السلام چاته کړو بني خپل زامنو ته څوک داغه زامن اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام نو به یعقوب او رسول یعقوب علیہ السلام مسجد کړو چې د اسحاق علیہ السلام جو چې ویلو یا بنیا ای زامنو ای اولادا ای زامنو ان الله اصطفى يقنا الله برکل لكم تاسو د پاره دین فلا تموتن مړه دین شیطان سو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حال کې چې وي مسلمانانو. ام کنتم شهدا دی خلکو ابراهيم عليه السلام ځان ته منسوبو چې مونږ ابراهیمینی والله پرد وکړو چاغه ټول د توحید عقیده پیش کړي وا د غرنګي یعقوب علیہ السلام هم په دې باندې وصیت کړو. ام کنتم ایوي تاسو شهدا حاضر اذ حضر کله چې حاضر شو یعقوب الموت یعقوب علیہ السلام ته حالات د مرګ
اسباب د موت پرالو وقت د مرګ نږدې شو ناغت سی ویلی اذ قال کل چی ویلی لبنیه د خپل سامنو تا ما تعبدون تاسو د چا بندگی کوي من بعد رسز ما د وفاتنا قالوا اغي ویلی نعبدو من بندگی کو الہ کا استاد الہ و الہ آبائک و الہ د پلارانو استاد پلاران دي څوک دي چې ابراهيم عليه السلام دی اسماعیل عليه السلام دی اسحاق عليه السلام دی الہ واحدا من یو الہ دې ټولو ونحن له مسلمون من یو غلر التابع منقادم تلک امه دا جواب د سوال دی خلق ویل چې د دې انبیو په عمل به موږ بچو کنه موږ ځان ته ابراهیمین ویو موږ بچو موږ ځان ته نسوارا ویل موږ ځان ته ابراهیمین ویو موږ بچو الله جواب کوي نبی صلی الله علیه وسلم اصل کې ابراهیمی دی او دا غوی په عمل باندې څوک نشي بچ کېدل چې خپل عمل دی نه تلک امه الله ویدغه د پیغمبرانو یو امت وړله وقد خلت په تحقیق سره تیر شوی لها دا غوی د ثواب د پاره ما سدي کسب چې غوی کړی دی ولکم تاسو د پاره ما سدي کسب تم چې تاسو یې کوی ولا تسالون او تفوز ونه کړی چې تاسو نه ما کانوا يعملون په بار داس کې چې غوی کوم عملونه کړی دي وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا دا بل رد ذکر کوي الله او يهود نصارا کی عادت ده چې متعدی کافر دی غي خپلم کافر دي نور خلق لم دعوت ور کوي چې راشه يهودين شي نصارا شي وقالوا يهود سول غوا ويل به يهود كونوا شيهودا يهودين تهتدوا تاسو بسم الله شيا نصارا وبويل كونوا شي نصارا تهتدوا تاسو بسم الله شيا الله پرد کوي قلت ورته پیغمبر بل ملت ابراهیم بل کی دین دی ابراهیم علیہ السلام حنیفا پاک دی او ما کان من المشرکین او نه د مشرکین نام حنیفا و معنا دا الراسخ على عقیده التوحید عقیده التوحید باندې مضبوطو یا ابن قیم لیکلی دی حنیفا معنا څه مطلب چې مخلوق نه مخواړي الله د توجه کې دی تویل کېږي حنیفا قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل اوس ادب ذکر کوي مؤمنانو تمخ کی ویلي يهود نصارا خپل دین ته دعوت ور کوي نو اے مسلمانانو تاسو ول خپل دین ته دعوت نه ور کوي تاسو حق دین دی کنه قولوا يا آمنا من ایمان راوړې دی بالله بالله وما انزل واسجنازل تشوي إلينا من وما انزل واسجنازل تشوي إبراهيم عليه السلام تو اسماعيل عليه السلام تو اسحاق عليه السلام تا ويعقوب عليه السلام ته والاسباط او داغه اولادی ته وما اوتی موسی واچور لشي موسی عليه السلام ته عيسى عليه السلام ته وما اوتی النبيون سچور لشي پیغمبرانو ته من ربهم تربا درب دوینام لا نفرقوا من جداین راولو بین احد منهم فما بين یوتن کې دوینا ونحن له مسلمون ومن یو الله لرمن قادم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا دا عظمت د صحابه ذکر کوي آیات دلیل له بده غره خلق غره د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری او دی آیات کې الله د صحابه ایمان معیار ذکر کوي لپاره د امتونو د ایمان چې غره د صحابه ایمان معیار دی داغه په شان ایمان به جوړوي پاین امنو کچیر د خلکو ایمان راوړو به مثله ما امنتم بشان دا چې ایمان راوړل دي تاسو یې صحابه واو من مثل ایمانکم یا دلته مثلو چې دا غزاید ده په مثل ما امنتم دا زاید ده او مثل په معنا د عین سره ده عین دا چې ایمان راوړل صحابه حالن کې دا په شان ایمان څوک نشي راوړل ولیکن د ایمان چې دا غوي پاک ده کې دوکه نه و دا غوي په ایمان کې دوکه نه و د ایمان براوړل او کچېره ایمان راوړو د خلکو په شان دا چې ایمان راوړل تاسو یې صحابه فقد اهتدوا به من په نبی او په قران په تحقیق سره دی او په سم لار روان شي ان تولوا کچېره وګرځیدای فینما کچېرته وګرځیدای فینما هم په شقاق نه قنن دی په بدبختی کې دی پس یک پیغام الله زر دې چې کافی بشي تعالی الله د دوی نام ابن کثیر لیکلی دی کله چې عثمان رضی الله عنه دی خوارج شهیدو چې ګوساره په وکاونه نه ساز کې دی نه تلاوت کوونه نه ساز کې دی نه په دې ټکی باندې ولګیدا پس یک پیغام الله زر دې کافی بشي تعالی الله د دوی نام وهو السميع العليم او الله ورتون کې دی او پیدون کې ذات دی صبغه الله ومن احسن من الله صبغه دارت دې په نسوارو باندې هغه کې عادت داو چې کله به یو معشوم
هغه دو یاد اته ورځ شو نو سوارو براواغه سجده رنگ کې به غوپک او به ویل سوار نصرانی حقا نو د سین نصرانی جوړ شو د آد کې په الله رد کې چې دغه رنگ نه مراد ظاهری بلکې باطینی رنگ له اعتبار ده د خلکو استنباط کړي د دینه چې یورز یحیی علی السلام د عیسی علی السلام قالت له نو تل سره را له استعان الله رنگ اخلم دې د پار عالم نو باطینی رنگ یادو د ظاهری رنگ باندې واړو صبغت الله منا اسبغ ځان رنگ کې صبغت الله پر رنگ الله باندې ځان رنگ کې بدین د الله ومن احسن سوء دیر خیستا من الله دلانا صبغتن پرنگ کولو کی ونحن له عابدون منگی والله رب بندگی کون کی قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا دا زجر د منکرینو توحید تا ورته پیغمبر آیت تاسو جګړه کوي زمون سره فی الله د الله په توحید کې وهو ربنا حال دا د الله زمونږ رب دی او ربکم استاسم رب دی ولنا اعمالنا زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي ولکم اعمالکم تاسو د پاره تاسو عملونه دي ونحن له مخلصون منګي والله له اخلاص کوونکی ام تقولون دا اوس بل رد دی خلکو ابراهيم عليه السلام يهودي دي الله او ابراهيم عليه السلام مسلمانو اوس د چا خبرو منو د الله خبرو منې کړي ام تقولون آیات تاسو وی ان ابراهيم چې ابراهيم عليه السلام او اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام والاسباط داغو اولادا كانوا هودا مناغ يهودين ونصارى یا نصارى و نو تاسو د سوي وی چې هغه يهودين یا نصارى نو الله وینو قلت ورته پیغمبر انتم اعلم و یا تاسو خو پويږي ام الله ک الله خو پويږي الله ویني دی تاسو وی چې دی خلکو له موږ ته مولین ویلي دي کنه الله جواب کوي من اظلم څوک دی غړ ظالم ممن دا غچانا کتما چې پټي شهادتن گواہی عنده چې سره من الله دلانا وم الله ان الله بغافل خبر ما تعملون عمل تاسو کوي تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم تابع جواب د سوال له دی يهود او نصارا او فخر کو په انبياو چیرې او ویره منګ یو ابراهیمین یو الله پیرت کوي چیرې دغه فخر چاله پیدا نه ور کوي تر څو پورې چې عمل پکې نه تلک امتنا الله دغه د پیغمبرانو یو ډله قد خلت په تحقیق سره تیر شوی لها داغید پر ما سدي کسب چې کوئی کړي دی ولکم تاسو لپاره ما سدي کسب تم جدا سو کسب کوي ولا تسالون او تاسو ونه کړئ چې تاسو نه هم کانو یعملون په بار داس کې چې کوئی کوم عملونه کوي سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دا جواب د سوال له نبی صلی الله علیه وسلم شپارس میشت یا ولس میشت منز بیت المقدس ته وکړو دا غي نرسته حکم راغی چې وس کعبه ترا وګرځه نو دی يهود یې اعتراض شروع کړ دا څنګه اسلام دی پرونه د څه منځ کاو نه د څه منځ شروع کړ الله جواب کوي دی آیتونو کې به یو څو جوابونه وکيو د لله المشرق والمغرب مشرق او مغرب بادشاہي د الله سره دی چې کوم امر وکړو بس هغه موږ منو دویم دا چې الا لنعلم چې ښکارا هغه څوک چې د رسول تابعداري کوي خلق معلوم شي دریم جواب وو کې نبی صلی الله علیه وسلم خفو د بیت المقدس په طرف باندې ځکه يهود په پټ پټ ځان سره ویلې چې دا نبی شریعت زبنګ په طرف باندې مونږ کې زبنګ د قبله په طرف باندې نو نن خو مونږ کې کېدې چې سباس مونږ د دین مومنی کړه سمنګ دین په حق ده نبی صلی الله علیه وسلم خفو چې بیت المقدس ته مونږ شي څلورم جواب وو کې الله یکون للناس سره تورات او انجیل کې لیکلو چې د آخر زمانه نبی با شپاړس ولس میشتي مونږ بیت المقدس ته کوي او به په طرف د کعبه راګرځي نو که نبی راونه ګرځي نو به خلک کوئی چیرې دا حق نبی نه ذکر تورات کې د سری کلی دی او دا سیمون نه کوي ذکر الله حکم راولې ګ نبی ته چې واست سره وګرځا کعبه ته مون شروع کا سيقول الصفا نو کله چې نبی راوګرځي قمقران به اعتراضات شروع کی دا څنګه کله د سیمون کوي کله د سی جواب زردیو بو یا صفا او قمقلان من الناس دخلقنا ما واللهم چې شواړول دا صحابه عن قبلتهم التي لري قبله غنا كانوا عليها جديو باغي باندې من على استقبالها هغه د مخ ګرځولو کې او جواب ذکر کړي قلت ورته پیغمبر لله المشرق وخاص الله لبا چې د مشرق دا والمغرب او د مغرب دا
دا تعمیم د پر جهاد ذکر کوي ټول ګرچا پیر طرفونه د الله یهدی هدایت کوي مې یشاء چاله چې وغاړي الى صراط مستقیم لار برابر تام وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. دا دویم جواب ذکر کوي مقصد پات کې د نبی سلام د امت عظمت ذکر کوي. وكذلك الله اذا قرنګي جعلناكم من غرزوري وي تاسو امه وسطا یو امت درمیانه لتكونوا دل لپاره چې شي تاسو امت درمیانه یا غورا دل لپاره چې شي تاسو شهداء على الناس حق بیانول کی په خلکو ويكون الرسول او رسول علیکم بتاسو شهیدا حق بیانون کې. اوس جواب ذکر کوي قبله ولې بدل شو تحویل لقبله ولې راغی. وما جعلنا الله من ذكر زولي القبلة التي قبلها كنت عليها چتوي پاغه باندې مراد کعبه نه وي كنتو کی کعب زائد شي دویم د قبله نه مراد هغه بیت المقدس دی الا لنعلم مگر دې د پاره چې من ښکارو کو مناسو کو يتبعو تابعداري کوي د رسولم لنعلم من معلوم کو رسول الله ته معلوم دي جواب ده لنظهر چې ښکارو کو یا نمیزا چې جدا کو یا لنعلم من علم الحال مراد ده دې لپاره چې مخکار کوم یتبع الرسول څوک تابعداري کوي د رسول ممن دا چانا ينقلب چې ګرځي على عقبه په پوندو وان كانت ان مخفف من المثقل یقینا دا د قبلنا اختل کبیره تنخام غاډر ګران دي الا على الذين مگر پاکستان واسان دي هد الله جل ته هدایت کړي ده وما كان الله ند الله ليضيع ايمانكم چې برباد کی منځ نستاسو. دا جواب د سوال دی يهود ویلي چې دا کعبه هو قبله هو بدل شولا دا شپاره سول لسمیش دي مونږ چې دا هو بیت المقدس ته شوی دی دا غیبت سي حساب قبول به کنه. جواب نه دی الله ليضيع چې برباد کی ایمانکم منځ نستاسو. ان الله يخدن الله چې بالناس په خلق باندې لرؤوف خامخا شفقت کوون کې دی او رحیم رحم کوون کې دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. دا دریم جواب ذکر کوي يهود به ویلي پټ پټ محمد صلی الله علیه وسلم اسمه قبله ته مونږ کوي یاره یو ورځ بس مونږ په طرف باندې راوګل زمونږ دین مقبول کی زمونږ قبله حق ده زکه ته مونږ نه کوي. نبی سلام په دې باندې حق په چې کله به حکم راځي چې را مخ راوګرځاو کعبه ته. قد نرى الله بتاخي سره مونږ لیدو تقلب وجهك اور دل د مخستا په سماي په طرف د اسمان چې کله به حرازي فلنولينك بس خامخا من بواړو تعالی را قبلتن داسې قبله ته ترضاها ما چې خو دستاغام ولي واړو وجهك مخستا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام وحيث ما كنتم کم ځای کې چې وي تاسو فولو پسواړه وي وجوهكم خن تاسو شطر او په طرف د مسجد حرام. وان الذين يقرؤون كسانوا الكتاب جوړ شوی کتابه لا يعلمون خامخا علم لري انه الحق ويقرن دا تحويل لقبله حق ده من ربهم طرف د دینا خپويږي چې تورات کې موږ د سویلي دي د اخر نبی د اخر زمانه نبی با دومره ټیم د سیمونز کې به راګرځي هو سي نه مني. اوس تسلی دا نبی سلام ته چې ور سره روانه ده تاسو به دیوشي وما الله ندي الله بغافل ان خبر ما تعملون عملنا چې تاسو کوي. ولئن اعطيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية دا عناد يهود ذکر کوي يهود چې دا څومره معجزې چې ته پیش کړي به نه مني سدين خلق. ولئن اعطيت الذين وكثير تور کیا کسانو ته اوتوا الكتاب ورل شوی کتابا یا اعطيت منا چیرې تراوړیا کسانو ته چې ورل شوی کتاب بكل آية نر قسمه معجزه ما تبعوا قبلتك غين من استقبلهم وما انت تني بتابع منن کې قبلتهم د یو د قبله وما بعضهم ندي بعض الذين بتابع منن کې قبله بعضين د قبله د بعضهم. ولئن اتبعت وسيو سره د قبله ومن تبوشي کچېره ته تابعداري وکي اهواهم دلیل خواهشات او من بعد ما جاء کر سيدنا چراغله تا من العلم د پوینا سبوشي انك اذا لمن الظالمين يقينا تبي په دغه وخت کې خامخاله ظالمانو نو نبي خو قبلنا نه دی وخته هغه ظالم هم نه دی نو الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. دلیل نقلی ذکر کوي د اهل کتابونو په صدق د نبی الله او يهود دا نبی د سپیجن له څنګه چې خپل اولاد پیجني حالان کې بهم نه مني
عمر رضی الله عنه عبد الله بن سلام ته تاسو کو چې تاسو مبارک الله دې سوي چې يهود د نبی دې پیژنې لکه څنګه چې بچي پیژنې. نو عبد الله بن سلام ورته ویلي د دین هم ډیر پیژنې ځکه يهود په دې کې شګو کې چې کېدې شي زمونږ دا بچي چې زمونږ نه دي کېدې چې زمونږ خزه خیانت کړي یا لیکن د نبی سلام بارک کې هیڅ شک نه کوي چې دا د الله حق نبی دی ځکه په دې باندې یقین وکړه. الذين الله يعكسان اعطيناهم الكتاب چې موږ ورکړې دوی ته کتاب يعرفونه پیژنې دا قران دا یا دا نبی یا دا قبله یا دین د اسلام کما يعرفون لك څنګه چې پیژنې ابدا خپل زامن اصلي مرض یې ذکر کوي. وان فريقا منهم يقرن ودلا ددوینا لا يكتمون الحق خامخ پټي حق وهم يعلمون دوی خو پوهیږي چې دا حق پټول ګناه ده. الحق من ربك دا اوس تاکید ذکر کوي تحویل د قبله دا ګره حق دین دې نه وان راوړي. الحق حق چې ثابت دی من ربک در بدرستانا فلا تکونن فاستم کېګا من الممترین د شکون کنا ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات. دا اوس عام قانون ذکر کوي دنیا کې هر یو سړی یو مذهب او مسلک پر رواني سار چی شي هر سړی خپل کار پر روان شي الله اسما مسلک او اسما دین پر روان شي نور طرفونو تمزي. ولکل وجهه الله ادار چا د پاره یو طرف ته متوجي کی دوی چې دا غي تابعداري کوي هو موليها دا ګرځیدون کې یغیتا فاستبقوا الخيرات تاسو مخکواله وکي نیکو تام اينما تکونو کوم ځای کې چې وي تاسو یاتي بكم الله جميعا رب ولي الله تاسو ټولم وانا قیامت ته الله تاسو ټول لا ولي دین دنیا کې چې کوم ځای کې مونږ کې ځان لګي پجمه کې پارځي کې الله استعمزون ما سره ساتل کیږي. ان الله یقینا الله چې دی علی کل شیء قدیر پر شبانی د قدرت والا دی. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا واس تاکید ذکر کړي. ومن حيث الله اذا كم جنا خرجت چې تو تلې فولي واړه وجهك مختا شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد الحرام. وانه يقرن ذا تحويل قبلي للحق وخامها حق من ربك ترب دربستانا وما الله ندي الله بغافلنا خبر ما تعملون عملنا جتاسو کوي. اوس به تاکید ذکر کوي دا تاکید دی خو اصل کې جواب د سوال په قانون کتابونو کې لیکلي و چې اخر زمانه نبی با 14 میاشتې مونږ بیت المقدس د کوي به براګر ځي کعبه ته. ومن حيث خرجت او د کوم ځای چې ته وتلې په ولي واړه چې مختا شطر المسجد الحرام په درو د مسجد حرام وحيث ما كنتم كم ځای کې چې وي تاسو په ولي واړه وجوهکم مخنستاسو شطر په درو د مسجد حرام ولي الله يكون عدد بار چې نشي لناس لپاره د خلق علیکم پتاسو حجت دلیل چې تورات کې د سې لیکلي دی اوس د سن راګرځي الا الذين مغر کسان ظلموا ظلم کړي منهم د دوینا فلا تخشوا مېریږي د دوینا وښونه وېریږي زمانہ وليتم دې لپاره چې پرکم نعمتونه زما علیکم پتاسو باندې ولعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو په سم لار روان شئ. کما ارسلنا مخکې وليتم نعمتي ما انعامات کلی دي نو په انعاماتو کې غټ نعمت د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت ده الله مونږ تراک وليتم نعمتي كما ارسلنا من دې لپاره چې پرکم نعمتونه زما پتاسو لکه څنګه چې مې لګلې په کوم پتاسو کې مانه په عربو کې رسولن پیغمبر من کوم تاسو د جنس د انسان ده یتلول علیکم پتاسو باندې آیاتنا څنګه آیتونه ويزکیکم او تزکیه کوي تاسو ويعلمکم الکتاب تعلیم بدر کې تاسو د کتاب او حکمت او د احادیث او د پوی ويعلمکم تعلیم بدر کې تاسو ته ما لم تکونوا تعلمون تاسو په نه پوی دلایم. فذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ترغیب دې ذکر د الله تا. فذكروني من الله و آیات کې پراحت کې اذكركم زو تاسو یاد کوم په تکلیف کې یا ما آیات کې په توبه سره زو تاسو یاد کوم په قبولیت سره یا ما آیات کوي د ملګرو ما بین کې زو تاسو یاد کوم د ملائکو ما بین کې یا ما آیات کوي یوازي زو تاسو یاد کوم یوازي یو عالم دې کې شل معنا غاني لیکلي. فذكروني ما آیات کوي اذكركم زو تاسو یاد کوم مشکروا لي شکر واسي زما ولا تکفرون تاسو ناشکری مکویا. یا ایها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه اوس الله یو دبر کوي مؤمنانو ته خاص کر په اړه د صبر او صلات
زین له سوال الله دې چا چې دا صبر ومن وکړه نو دلته ولې یو ځای ذکر کړل جواب صبر په معنوي اعمالو کې ګران شی دی منځ په ظاهري اعمالو کې ګران دی ذکر الله دوانه ذکر الله یا ایها الذین آمنوا ایمان والا استعینوا امداد حاصل کوي بالصبر په صبر کولو سره والصلاه او په مانځ کولو سره وانها یقرن ان الله یقینا الله چې د ما صابرین دا معیت د صبرناکو سره ده ملګری د صبرناکو ده ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات تاسو بل ادب ذکر کوي مؤمنانو ته شهیدان مبارک یو چې د الله په لار کې وجلې شوی دی هغه ته واپس مړی نه ویاو بلکې هغه د الله په نسبت ژوند دي ولا تقولوا لمن تبارك هغه چا کې یقتلوا چې وجلې شوی دی په سبیل الله د الله په لار کې اموات منا واپس مړی د الله په لار کې یسو وجلې شوی دی هغه ته واپس مړی مو ویاو بل احیاء اموات قطاده وی کسائر الاموات پشان د نور مړو بل احیاء بلکې د ژوند دي څنګه ژوند دي یو قول الله عند ربهم بخاد رب کې ژوند دي یا ژوند دي په برزخ کې تو قحال کې دلته مړي دي خو لیکن دلته ژوند دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شهیدان چې د شنو مرغانو په ججرو کې ګرځي اوړي راوړي جنت کې کله چې ماز دیګر شي راشد عرض سوري دلاندې شي بل احیاء بلکې د ژوند دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پوهیږئ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وصلى قانون ذکر کوي دنیا چې دا دار الامتحان ده همیش به انسان په امتحان ولنبلونكم خام امتحان کو بتاسو بشيء په یو معمولی شی من الخوف د يرنا والجوع او د ولګنا خوف معنا jihad کې په سړي باندې کله کله ولګ راشي د غرنګ عام حالاتو کې فقر خوف جهاد کې راشي ولجوع معنا لوګه روجي کنه ونقص من الاموال وكموال د مالونو کله زکات عشر دا ورکړي شي ولنفس او د نفسونو ملګری کم شي شهیدان شي والثمرات او د میوه وبشر الصابرین او زیر ورک صبرنا کو تام صابرین سو کی تعریف د صابرینو ذکر کړي الذين كسان دي اذا اصابتهم كل جورسي کې دوی ته مصیبت یو مصیبت نو قالو دی وای ان لله يقرن من يود الله وانا اليه راجعون يقرن من الله تور ګرځیدون کی و دا چې دا ډېر بهترینه کلمه ده حدیث کې راغلی دی ام سلمہ رضی الله عنها وای کله جزما خاون ابو سلمہ وفات شو نو سخت خفومه ما ته نبی سلام ویلي چې تدا کلمات په وانا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها یا اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الله به دا ابو سلمان غره خاون درک ام سلمہ وای ما بدزان سره ویل چې ابو سلمان بل غره خاون چیرته چې مال الله را وزدا کلمات به ویلي وای څو مدت سپس ما په نبی سلام جرګه راولې غلا نو زاغه پني کا سره واغ سلام ما ته یقیني پته ولګیدل چیرې د نبی صلی الله علیه وسلم د ابو سلمہ چې داغه غره خاون الله ما تراک نبی صلی الله علیه وسلم اولئک الله ودغه صفاتونو والا علیهم صلوات په دوی باندې افرین دي برکات دي من ربهم طرف بعد رب دینا ورحمتنا ورحمت ده واولئک هم المهتدون او داخل خاص دی هدایت والا دي ان الصفا والمروه من شعائر الله دا جواب د سوال دی دی خلق ویل چې تاسو صفا مروه غونډي کمنډي وایا تا هم شرک دی کنه دا ولې نه بندوي چې تاسو کعبه ته راوګرځي منځمو ته شروع کوم دا د غیر الله تعظیم دی ادم قولای صاف و نایلا دا دو کسانو دی یو نم صاف و دبل نایلا یو نرو بل خزا دی په یمن کې اوسېدل دی یو بل سره اراده د زنا وا موقوتنه برابر ایدل اس دیر الحج تا په موسم د حج کې ماسپخیم ټیم کې یا د ماقام ټیم کې د داخل د بیت الله کې زنا وکړه الله دې استکانه جوړ کړ
نو دی عرب راغستل یوې د صفا غونډې د پاسه کې خدای بلې د مروه غونډې د پاسه کې خدا عبرت د پاره چې عبرت شي. نو الله ودا خو د پخوانه د عبرت غونډې وي او د پخوانه سما شاعر دا کانو بیرسته خدای شوی. ان الصفا يقن الصفا غونډې والمروه او د مروه غونډې من شاعر الله د الله د شاعرونه دي. فمن حج البيت سوق حج بيت الله كي يعتمر يا عمره كيف لا جناح عليه گناہ نشته بدبانه یطوف بهما چې طواف کی بمند دې دوانو کې. ومن تطوع خيرا چا چې وکړنی کی فإن الله شاکر یقینا الله قبل ان کې د عمل له او علیم پویدون کې ذات دې. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى دا زجر شدید دې په کتمان د علم باندې په کتمان د علم شرعي باندې. صحابو ودی د وجنه احادیث بیانول بعضی احادیث به صحابو بیانولم چیرې کتمان علم کرانه چې لکه ابو هريره رضی الله عنه معاذ ابن جبل. ان الذين يقرؤون كسان يكتمون جپټ ایمان زلنا چې موږ نازل کړي من البينات د ښکارا آیتونو والهدى او د هدایت من بعد ما بينا ورسیدنا چې موږ بیان کړل لناس خلق بالکتاب بکتاب کې. اولئک الله اذا كسان چې يلعنهم الله من لعنت وي پدې باندې الله يلعنهم اللعن لعنت وي پدې باندې لعنت وي انکی الا الذين داوس ترغیب د توبې تایید کی اشاره ده خبره تام. درې قسم خلق دی او امین دی هغه صرف توبه وباسي دویم فاسق دی هغه به اصلاح د عمل کې دریم عالم دی هغه بیان کې شته خبره ګورز خطا شوی و. الا الذين مگر هغه سان تابو چې توبه وی اصلاح واسطه او استاد خپل عمل وکړه او بینو بیان وکړه پټ شوی خبره. فاولئک ذا کسان توب علیهم الله وإذ قبل والد توبکم بدوی باندې وان التواب الله وإذ توبه قبل ان کې امام الرحیم ورحم کو ان کې امام. ان الذين كفروا دا جانب مقابل لې ور کوي څوک چې توبه نه وباسي. یقینا الله یا کسان کفرو چې کفر کړي دي او ما تو دې مړ شوی دي او هم کفار په دې حال کې چې دي کافران. اولئک الله ودا کسان علیهم لعنت الله په دې باندې د لعنت دی او د ملائکه دی او الناس اجمعین د ټول خلق لعنت دی به. اوس جواب د سوال کې دې چې دوی به راوځي د جهنم نه جواب خالدین همیشه به بیا په دې کې لا یخففو سپک بنګړې شي انهم العذاب او د دین عذاب ولا هم ينذرون به تک مهلت ورکړې شي نو به توکل شي په نظر رحمتهم. و الهکم اله واحد دې نور سبل باب شروع کیږي. اولنو آیتونه کې به الله توحید ذکر کړي دا غي نور سبب دلایل راوړي. رب تعالی مخکې د عذاب تذکرہ وکړه اوس وایي غواړي د عذاب نه بچ شي الله په توحید وبچ کیږي. و الهکم اله د بندګۍ استاسو اله واحد یو اله د لا اله نشته حقدار د بندګۍ الا هو مگر یو الله دی الرحمن عام مهربان دی او الرحیم خاص مهربان دی. ورستا کې دلایل ذکر کوي الله ولی اله دی زکام. ان فی خلق السماوات یقین په پیدایش د اسمانونو کې ولارت او د زمکه کې اختلاف الليل او په اختلاف د شپه او د ورځ کې اختلاف به څه دی یو غټه د ولا وړه یو تیرا د بل رانا واختلاف الليل منا پتلو رات دو دشپ کې ونهار او د ورځ کې والفلک التي او کشته غاته چې روان دي په بحر په دریاب کې بما ينفع الناس بسو دي چې پیدا ور کوي خلکو ته. وما انزل الله واچ الله را ورولي من السماء د اسمان نه ماین کمی وبو فاحيا راشد کې به پر سره الله د ازمکه بعد موت ارسه د وچوالینا وبث فيها خالق دې پدې کې من کل دابر قسم زنده سرا وتصريف الرياح بالدرات د حواګانو کې والسحاب المسخر هغه ورې چې تابع ده بین السماء وما بین د اسمان کې والارض او د ازمکه کې لآيات الله په دې ټولو کې نخېلې لقوم يعقلون لپاره د قوم چې د عقل نه کارلي. ومن الناس ته آیت کې رد شرک بالمحبت ذکر کوي په دې طریقه دي انسانانو کې د مخلوق سره چې الله نه علاوه بل چا سره مینه کوي د سیمینا چې ګویا کې د معبود دی. ومن الناس بعض الله و دسبکو خلقنا مناسوک دی يتخذو جنسی من دون الله سوا د الله نه اندادن شریکان يحبونهم من اوسر کوي حب الله بشان من الله یا هم مشرک د الله سره مینه کوي د مخبل معبود سره مینه کوي د خپل معبود سره د مینه کوي لکه د الله سره. والذین آمنوا اکسان چې ایمان راوړل اشد حبا د سخت په مینه کې الله د الله لپاره مستخف او غروي ذکر کوي.
ولو ير الذين او كثير توینا کسان ظلمو چې ظلم کړي اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب نو معلوم بکی پته به ولګي ان القوه لله جميعا يقين قوت ټول د الله لپاره ده وان الله شديد العذاب يقين الله استخذاب ورکون کړي اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا دی آیت کې بل رد ذکر کوي دی خلکو دنیا کې معبودانو له عبادت کړي قیامت کې به وایي چې خپل کار کوي تاسو موږ بندګي نه وکړي اذ تبرأ الذين كل چې بیزاری حاصله کې هغه کسانو اتبعوا چې تابعداري کړي شوی من الذين ذا کسانو نه اتبعوا چې تابعداري ورلکړي دا وراء العذاب او دوینه عذاب او تقطعت پر بکړي شي بهم الاسباب من دې کې تعلقات د دنیا وقال الذين اوس د کشرانو خبره ذکر کوي ارمان په کې چې کاش موږ تابعداري نه وکړي وقال الذين ويا كسان اتبعوا چې تابعداري ورلکړي دا لو ان لنا کرتن غشیر ته ازمن د پاره واپسی دنیا ته ونتبرأ منهم ما من بجدا شو دوینا کما تبرأوا منا لکسنګ چې دوی جدا شو زمنګ نام كذلك هم دقرنګ يريهم الله خير تعالی اعمالهم بده عملنا حسرات لپاره د افسوس عليهم بدویبانی وما هم بخارجين من النار ندی دوی وتن کې د ورنا تور نه الله ونوزي يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا دې درسته اوس یو عام خطاب ذکر کړي حاصل بدای الله چې حلال خوراک کوي اول شیطان پسې مزي ذکر تاسو دشمن دی یا ايها الناس اے د ټولي دنیا خلقا كلوا خري مما ذا غصنا في الارض چې پس مګه کې حلالا طيبا حلال خوري پاک خوري ولا تتبعوا تابعداري بکوي خطوات الشيطان د قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبين يقين دا تاسو لپاره دشمن دی ښکارام انما يأمركم اوس دیم دلیل ذکر کوي د شیطان خبره ولې منې زکا انما يأمركم يقين دا تاسو حکم کوي دا شیطان به سوء په ګناه او فحشاء به حیاي وان تقولوا دا چې تاسو وي او على الله بالله باندې ما لا تعلمون چې تاسو په علم نه لرئ واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله وسره ذکر کوي په خلکو دی ویل چې چا چې وته د الله رسول خبرو باندې دی ویل چې رسول پلاران دې موږ داغه خبره منو هغه پس روانیو د مشرک سړي امي سلور دلایل او د غرنګي د گمراه یو پلارانو تابعداري کوي دویم د اکثریت تابعداري کوي ګمان پس روانه خواهش پس روانه اٹکل پس واذا قيل لهم كل شيء ویل شدوی تا اتبعوا تابعداري کوي ما دا غص انزل الله جل نازل کړي قالو دی وای بل نتبعوا بلکې موږ تابعداري کوو ما دا غص الفینا چې موږ د کلی علی پاغي باندې ابا انزم پلاران او لو كان اباهم اگر ک پلاران دوی لا يعقلون شيئا نه پیدل پیچ باندې ولا هدون په سملار روان دي ومثل الذين دا جواب د سوال کوي آیت کې دوه تفسیر دي ک حق کتاب قران دا د حق کتاب دی او که قران د حق کتاب نو په خلکو ولې اثر نه کوي آیت کې الله جواب کوي چې دای مثال په شان در عيش پونکي د مخالفینو مثال په شان د سارو د ګړو دی شپونکي په خپل ګړه باندې आवाज کوي او صرف आवाज اوري نور په حقیقت نه پیږي دا ما تسوي دیم تفسیر دا کوم انسان چې غیر الله نه مدد غواړي دا دغه په اختیار کې نه خیر شته شرم لکه ګړه په شان په خبره نه پیږي ومثل الذين ومثال دا کسانو کفرو چې کفر کړي ده کمثل الذي پشان د حال دا کس ده ينعقو چې आवाज کوي بماده سے چاته لا يسمعو چناوري الا دعاء مگر आवाज ونداء نو چغا دعا دا کیږي بعید ته وندا کیږي نږدې ته سمون کانی دی بوکمن ګونګې دی او یون لانتی په لا عقلون دی عقل نه کار نه علي یا ایه الذین ترغیب دې شکر تا یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا خرای من طیبات ما رزقناکم د پاک اسنا چې موږ رزق درکړی تاسو ته واشکروا لله شکر وباسید الله ان کنتم ایاه تعبدون کثیر تاسو خاص الله رب بندگی کوونکی ویا صلی الله تعالی